یو عالم لیکلی دی و یو بادشاہ یو ځل ښکار ته تللی و ځنګل ته چې کله ځنګل ته ورغی نو په دې ځنګل کې یوه خیمه وه او دې خیمې ته توره پرده راځوړنده وه د دې بادشاه چې کله په دې خیمې باندې نظر پرېوته نو خپلو وزیرانو ته وی چې صبر وکړئ تاسو ودرېږئ لږ او زه دې خیمې ته ورځمه چې دې کې څوک بادشاه چې کله د دې خیمې نه پردې چته کړل او ویې کتل نو په دې خیمه کې یو فقیر یو ملنګ په خاورو کې ناست دی او خاورې رالې داسې په ځان باندې تویل بادشاه چې کله دا فقیر دا ملنګ ولیدو نو وایي خدایه دا هم ستا بنده دی او زه هم ستا بنده یم ما ته دې څومره بادشاهي راکړې ده د دنیا نعمتونه دې راکړي دي او دا غریب د فالنګ د ډبل بیډ د خوندونو نه ناخبره دی د بالښت د خوندونو نه ناخبره دی او په خاورو کې لګیا دی بادشاه حزیمه چې زما سره ګاډي دي زما سره جیدادونه دي زما سره نوکران دي غلامان دا فقیر دا ملنګ ورته وایي ته څوک یې وایي زه بادشاه یم وایي چې ته بادشاه یې نو زه هم بادشاه یم ته څنګه بادشاه یې ته خو په خاورو کې لګیا یې خاورې رالې او په ځان باندې تویې ته څنګه بادشاه یې دا ملنګ ورته وایي دا فقیر وایي زه ته به ماله چکر راکړې او زه به تاله چکر درکړم ګورو چې ستا بادشاهي ښه ده که زما بادشاهي ښه ده خو اول ته ماله چکر راکړې که زه تا ته چکر درکړم بادشاه ورته وایي چې اول ما ته چکر راکړه وایي ځکه نه دې خیمې نه داسې بخر ته وځه لږ بادشاه چې کله د خیمې نه راووته څو ګوري چې په یو ښار کې دی یو ښاریه کې دی بادشاه حیران شو چې زه خو اوس په ځنګل کې وم او اوس ښاریې ته راغلم دا څنګه چل بادشاه حیران دی بهرحال څو ګوري چې په دغه ښاریه کې په دغه ښار کې یو ځای کې څه خلک راجمع شوي او دوی په خپلو کې دا مشوره کوله چې د ځان دپاره یو بادشاه مقرر د دې ښاریې چې کوم بادشاه نو څو ورځې مخکې هغه وفات شوی خلک راجمع شوي دي چې د ځان دپاره یو بادشاه مقرر کړو دا یو بادشاه انتخاب نو باز یې راوسته چې دا باز به پرېږدو چې د چا په اوږه باندې دا کېناسته هغه به خپل بادشاه منتخب کو جوړو به باز یې پرېښودو باز راغی او د دې بادشاه په اوږه باندې کېناست د ښاریې خلک راغلل ته وایي څوک یې یاره زه خو مسافر یم زما نه لار غلطه شوې ده وایي ښه زه رخصه دی په دویم ځل باندې باز پرېښودو باز بیا راغی د دې بادشاه په اوږه کېناسته دغه شان باز بیا پرېښوده او راتله به د دې بادشاه په اوږه باندې کېناسته په اخر کې پکې یو کس وي چې ګوره بادشاهي ورکول فقیري ورکول دا د الله تعالی په اختیار کې دي دا د انسان په اختیار کې نه دي چاته وغواړي بادشاهي ورکړي چاته وغواړي فقیري ورکړي نو لہذا بس دی به الله تعالی ته خوښي او دی به خپل بادشاه خلکو وی ډېره ښه ده بادشاه د ځان دپاره یې بادشاه کړ او داسې بادشاهي ورته میلاو شوه چې بادشاه سوچ کوي د ځان سره چې ګوره دې نه مخکې هم زه بادشاه خو د دې بادشاهۍ د دې اوسنۍ بادشاهۍ په مخ کې زما بادشاهي هېڅ نه ده ځکه د ما سره اوس ګاډي دي جیدادونه دي را سره نوکران دي را سره غلامان دي پوج دي را سره او په دې خلکو باندې زما یو قسم له روب او دبدبه ده نو د هغې بادشاهۍ نه دا بادشاهي ډېره ښه کله چې 3 ورځې تېرې شوې
د کلی خلک راغله بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت ته زمونږ د کلي د روټین نه ناخبره یې زمونږ د کلي د رسم و رواج نه ناخبره یې زمونږ د کلي روټین دا دی چې کله مونږ یو بادشاه جوړ کړو بادشاه منتخب کړو نو 3 ورځې بعد هغه د ښکار دپاره ځان سره ځنګل ته بوځي خو چې چا ښکار ولیده په خپله باندې اوسې یې ولیده هغه بادشاه وي که وزیر وي او که د کلي کس وي هغه به په خپله د ښکار پسې منډې وی او دا به راټینګوي بادشاه وي ډېره ښه ده ځئ چې ځو وزیران یې د ځان سره کړل بادشاه مخکې وزیران ورپسې او د کلي خلک پسې چې کله ځنګل ته ورسېده بادشاه ښکار ولیده اوسې یې ولیده د کلي خلک ورته وایي چې ځکه نه بادشاه ورځه ورپسې او دا راټینګه کړه اوسې مخکې د بادشاه ورپسې دې منډې وی چې کله دا بادشاه ښه ستړی شو نو د سره غم پیدا شو چې زما سره خو وزیرانو نوکرانو د کلي خلکو چې هغه څه شول نو شاته یې وکتل چې شاته یې وکتل نه د کلي خلک شته دی نه وزیران شته دی هېڅ نشته بادشاه په خپل زړه کې ډېر خفه شو وایي زه راشم مخکې زه اوسې راټینګه کړم چې مخکې وکتل اوسې مې نشته شاته نه وزیران شته مخکې اوسې مې نشته هېڅ نشته بادشاه ډېر خفه شو وایي زه راشه بس په وړاندې زه مخکې ځم چې لږ مخکې لاړه څه ګوري چې خیمه یې ولیده او دې خیمې ته توره پرده راځوله د بادشاه چې کله په دې خیمې باندې نظر پرېوته بادشاه پوه شو چې یاره دا خو هغه خیمه ده په کوم کې چې ما هغه فقیر او ملنګ لیدلی چې په خاورو کې ناست او خاورې رالي او په ځان باندې راشه ورشه دې خیمې بادشاه چې کله خیمې ته ورغی او وی کتل نو مخکې فقیر هغه لګیا دی په خاورو کې خاورې رالي او په ځان باندې خاورې رالي او په ځان باندې تویې دا فقیر دا ملنګ ورته وی بادشاه چکر دی وای چکر مې وو زه په دې راز په دې قصه باندې پوه نه شوم چې دا څه پروګرام دی زه خو چې د خیمې نه ووتم نو زه بیا په ځنګل کې نه وم زه په یو خاریه کې وم او په خاریه کې راته بادشاهي میلاو شوې وه داسې بادشاهي راته میلاو شوه چې زما سره نوکران و زما یو روب او دبدبه وه دا فقیر ورته وی دا دی بادشاه وی وایه کنه بادشاه ستا بادشاهي ښه ده که زما بادشاهي ښه ده بادشاه ورته وی چې ستا بادشاهي ښه ده ځکه زه چې کله بادشاه شوم او ما وکتل نو زما د بادشاهۍ نه ستا بادشاهي ډېره ښه وه ستا د بادشاهۍ په مخ کې زما بادشاهي هیڅ نه ده نو بعضې وخت په یو انسان داسې وي چې پخپو به پیزار نه وي کپړې به شلیدلې وي ویښتان به پرې راببر وي ګرد او غبار به پرې پروت وي دوړې به پرې پرتې وي او څښا بوی به تیزي لیکن چې دغه کس کله قسم وخوري چې قسم دې باران به کېږي نو د دواړو جهانو سردار فرمای وی الله تعالی به وریځ راولي او باران به شروع شي دی به په خپل قسم کې دروغجن نه نو خبره مې دا کوله چې تعلق دا د خپل رب سره جوړول پکار کله چې د تعلق د خپل رب سره جوړ نو بیا چې تسوي هغه به من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي الله به دغه شي مشهوره خبره ده شاید چې تاسو اورېدلې وي یو بادشاه اعلان وکړ خپل وزیرانو چې زما په دربار کې ستاسو کوم شي خوښ وي او په کوم شي ملاس کېښودو بس هغه ستاسو ډېر اخلي تالان جوړه د بادشاه په دربار کې وزیران لګیا دي څوک سره اخلي څوک سره اخلي په دې کې یو هوښیار وزیر راغی او د بادشاه په سر باندې لاس کېښود بادشاه ورته وایي چې ما اعلان کړی دی چې په دربار کې مو څه خوښ وي
او په کوم شی باندې لاس کې دی نو هغه بس تاسو تا خو زما په سر لاس کې وي بادشاه سلامت دا هر څه ستا دي دا دربار ستا دي په دې دربار کې چې څه دي دا ټول ستا دي وایي ستا په سر مې ځکه لاس کېښودو چې ته زما شې نو دا هر څه به زما شي نو څوک چې د الله شي الله به د هغه شي من کان لله کان الله له په دې دنیا کې تعلق د خپل رب سره جوړول پکار دي د دنیا نه تعلق کټ کول پکار دي د اهل دنیا او د دنیا او د اهل دنیا والو سره تعلق ختمول پکار دي د هغه ذات سره تعلق جوړول پکار دي کوم ذات چې ته پیدا کړی دی دنیا ته را لګلې د هغه ذات سره تعلق جوړول پکار دي کوم ذات چې دنیا پیدا کړی دا د هغه ذات سره تعلق جوړول پکار دي کوم ذات چې د دنیا د نظام چلی چې کله دی د هغه پاک ذات سره تعلق جوړ یا چې تسوي